د سليمان عليه السلام زمانه وه. یو سړي چې کوم دی ځانه مرغۍ واغسته او د هغه ډېر ښایسته اواز هغې کور ته راوستله او یو پرنجی ورله جوړه کړه، په هغې کې یې بنده کړه، په حجره کې یې کېښوده، خو هغې به ډېر ښکلی اواز کوه او چغې به یې وهلې، دله به یې ډېره مزه ورکوله. څه وخت تېرېدو، څه وخت پس چې کوم دی یوه بله مرغۍ د دې همشکل لاله په دې پرنجه د پاسه کېناسته، وزرې یې وغوړولې او بېرته لاړه. چې بېرته لاړه نو د کومه مرغۍ چې په دې پرنجه کې وه نو دې اوازونه بند کړه، هغه چغې و غږونه چې کوم دی بند کړې، بیا نور اوازونه نه کول. نو مالک ډېر حیران شو. نو پرنجی راوخته سلیمان علیه السلام مجلس ته راغی، ورته یې ویل چې الله رب العزت ته د مرغیو په ژبه باندې پوهه کړی، د هغې علم دی ستا سره، ته د دې نه تپوس وکړې چې دا د اواز ولې نه کوي، ولې اواز بند کړو، ډېر ښکلی اواز کوه. نو سلیمان علیه السلام دې تپوس وکړو چې ولې اوازونه نه کوي. نو هغې ورته ویل د الله پیغمبره، زه د ځنګل عادته مرغۍ یم او زما په طبیعت کې دا دي چې زه الوتل وکړم، زه ګرځېدل وکړم، زه چېرته لوړو غرونو ته لاړ شم، په چینو باندې وګرځم، نورو ځایونو ته لاړ شم، سهار وختي کې چکر ولګوم، نارې ووهم. دا زما په طبیعت کې، زما په طبیعت کې دا نه دي چې زما راوخسته شم او په یو پرنجه کې بنده کړل شم او بنده زندګي کوم. دا زما د طبیعت سره موافق نه دی، ځکه د عربو یو مشهور شعر هم دی، لوی شعر دی، په هغه کې هم دا وایي د مرغۍ په باره کې دی. مرغۍ وایي چې زه په پرنجه کې راضي نه یم، اگر که د سرو زرو پرنجه ولې نه خو بیا هم پکې چې کوم دی زه راضي نه یم. نو ورته یې وویل چې زه په پرنجه کې نه یم راضي او زه بنده کلي یم او ما ډېر عمر چې کوم دی چغې ووهلې، سر به مې رهبار کړو، ډېر زورونه به مې وکړې، خو د وتو سره ونه وو. زما همشکل بره مرغۍ راغله، ما ته یې وویل چې ده د الله سبحانه وتعالی په ګریب کې او هغه رانیولي، اوس داسې شیز وکړه چې چغې مه وهه، ته چې څومره چغې وې او څومره سورې وې او څومره شور کې، هغومره به ستا پرنجه چې مضبوطېږي، او چې څومره دې خاموشي اختیار کړه او صبر دی وکړو، ځکه چې ان الله مع الصابرین، الله تعالی د صبر کوونکو سره دی. څومره دې صبر وکړو، څومره خاموشتیا دې اختیار کړه، هغه عمره که ډېره فولادو مضبوطه پرنجه هم یې امده د الله سبحانه وتعالی کولاوي صبر کوه. نو بس ما ځان سره دا فیصله کړله چې زه به نور مرزونه نه کوم. نو سلیمان علیه السلام سړي ته وویل چې د مرغۍ دا پخه فیصله ده چې دا به چې کوم دی نور اوازونه نه کوي، دا به بس دغسې ټول عمر خاموش وي. نو سړي وویل چې ټول عمر خاموش وي نو به دې زه څه کوم، د دې نه خو بیا هغه تشه پرنجه ښه ده، ایسته یې راواخېسته او پرېښوده لاړه. هغه یې پرېښوده، د هغه صبر په وجه باندې هغه مرغۍ چې کوم دی د هغه پرنجې نه خلاص شو. په دې واقعه کې ما ته یو لوی سبق دی چې موږ او تاسو باندې تکلیف راشي، درد را باندې راشي، مصیبت را تکلیف شي، نو په هغې باندې صبر کول پکار، په هغې باندې چغې او سورې وهل نه دي پکار، شور او غوغا راغستل نه دي پکار، نه بس خاموشه شه. دا د الله سبحانه وتعالی د طرف نه و، ما ته راورسېده، زه په دې باندې د خپل رب نه راضي یم، زه د خپل رب نه په دې باندې راضي یم، ما ته چې دا کم تکلیف کم درد دا ورسي، نو الله سبحانه وتعالی به تا ته چې دې ته په دې باندې لوی اجر درکوي، بل په دنیا کې به ته د باقي زندګي الله سبحانه وتعالی د باقي زندګي به هم تا ته اسانه کړي، ځکه چې الله تعالی د صابرینو سره دی، او تا چې کله صبر وکړو په تکلیف کې صبر وکړو، الله سبحانه وتعالی به ستا حامی او ناصر وي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو صابرین مسلمانان جوړ کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.